ګرانو کتونکو جابر شاه درویش یم راغلی یم د نوهار ضلعې کاکا صاحب علاقې ته. دلته کې د کاکا صاحب سالانه ورس دی، میله هم ده. نو کوشش به کوم په دې میله کې به چکر وهم، تاسو سره به د میلې ویډیوز شیر کوم. دا په کال کې یو ځل دلته کې ورس کیږي. شپې نه به دا میله ډیره ګرمه وي، خو حالان کې زمونږ شپې ته بل ځای کې څه پروګرام دی نشو راتلی. نو مونږ کوشش وکړو چې غرمه ټایم کې چکر مو راولګولو او د میلې ویډیوز به تاسو سره شیر کوو. ډېر د سور ځای دی، ډېره ښکلې میله ده. اوس هم پکې رش دی، خو شپې ته به بیا رش ډېر زیات وي، ځکه چې اخري ورځې ده. سبا ته بیا دوی خپلې کډې نغاړي او دلته نه به دا میله بل ځای ته شفټ کوي. نو کاکا صاحب په ورس کې تاسو ته پته وي چې د کاکا صاحب په مزار باندې چادر کشایي کوي. چادر هم اچوي پې او جنډه هم اوچتوي، پرچم کشایي وي، پکې په جومات کې ختم القرآن وي، نعتونه وي. دغه شانتې په ګراوند کې دلته کې میچ هم کیږي او نور داسې قسم چې کوم محفلونه دي هغه سجاویږي. ډېره مزه وي، خلک د لرې لرې نه راځي د کاکا صاحب د میلې خوند اخلي او چکر یې پکې لګوي. مونږ هم کوشش کوو چکر به لګوو او دا لاندې چې کوم ځایونه دي ګرځو به دغه زانګوګانې د جوخ نه به کلیپونه کوو، ویډیوز به کوو، تاسو سره به شیر کوو. مخکې ویډیو ګورئ. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه ماما ښه یې؟ خیر دی. دلته د میله کې اوښتې راوستې دي. Por claro que no se da. میله کې مو چکر والو او بقایا دلته کې لږ ګرځو را ګرځو، بیا به خپل کلي ته واپس ځو. دې خوا رالو دلته لږ تاو راتاو کېږو، بیا به ځو کلي ته. بس مونږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.